السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مسلمانانو، تاسو په دا تصویرو کې وګورئ په ترکیه کې څومره غټه زلزله راغلې ده. دا د الله یو عذاب دی. مسلمانانو، موږ تاسو باید خپل اعمالو ته وګورو چې موږ څه اعمال کوو، په څه اعمال اخته یو. که موږ چیرې د الله تعالی نعوذ بالله په نافرماني کې اخته یو، نو موږ ته پکار ده چې خپل اعمالو تصحیح وکړو، خپل د اعمالو اصلاح وکړو. الله تعالی موږ نه خفه دی، نو مسلمانان نه خفه دی، نو موږ ته پکار ده چې خپل په ګریوان کې وګورو، خپل د اعمالو تصحیح وکړو، نو داسې عذابونه به نه راځي. او بل په دې کې اشاره د قیامت علاماتو ده چې قیامت را نږدې سوی دی.